د افغانستان د علومو اکاډمي چې د هېواد تر ټولو لوړه علمي او څېړنیزه مرجع بلل کېږي په اسلامي، بشري او طبیعي تخنیکي علومو کې د علمي څېړنو د پراختیا، تنظیم او رهبرۍ چارې پر غاړه لري او د علمي تولیداتو له لارې د هېواد د علمي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي پرمختګ لپاره هڅې کوي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د تیر یو کال په بهیر کې د اسلامي، بشري او طبیعي تخنیکي علومو په بیلابیلو برخو کې 14 علمي څېړنیزې پروژې بشپړې شوې دي او دا مهال شاوخوا 200 نورې علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي. د اسلامي علومو، بشري علومو او طبیعي تخنیکي علومو په برخو کې تقریبا موږ 14 عنوان علمي څېړنیزې پروژې بشپړې کړي او دفاع شوي دي. یو څو بیلګې به زه تاسو ته د نمونې په شکل باندې ښکاره کړم. په افغانستان کې د اسلامي اقتصادي نظام د تطبیق فرصتونه وننګولي، بررسي واقعات پرکاري دندنها او عوامل ناکامي آن در شهر کابل. په هېواد کې د کارول شویو پلاستیکونو د بیا ځلې کارونه د موږ د دریو معاونیتونو په برخو کې په چوکاټ کې 192 علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي. د مسؤلینو په وینا په همدې موده کې د علومو اکاډمۍ له لوري څه باندې 100 علمي څېړنیز کنفرانسونه تدوین او وړاندې شوي دي. 140 علمي څېړنیزې مقالې په بیلابیلو برخو کې لیکل او خپرې شوي او همدارنګه د نړۍ له بیلابیلو ژبو څخه د هېواد رسمي ژبو ته 10 عنوانه علمي کتابونه او څېړنیز آثار ژباړل شوي دي. هغه څه چې د علمي سرچینو د بډاینې او د پوهې کچې لوړولو په برخه کې مهم ګام بلل کېږي. 100 عنوان علمي څېړنیز کنفرانسونه دلته تدوین شوي دي. 100 عنوان وړاندې شوي دي چې د هغې له جملې څخه به زه د تاسې د خوند لپاره، د تاسې د پوهې لپاره یو څو ته اشاره وکړم. اول، د فقهي مذهبونو منځته راتګ او د اختلاف اسباب. د کابل ښار د نباتي پوشش د بیا رغونې په اړه څېړنه، اسبهای عقیدتي، سیکولریزم و مسئولیت علما در قبال آن، د پښتو او دري ژبني تاریخي اړیکې او توپیرونه، بررسي ارزش اقتصادي نباتات طبیعي هنګ، زیره و زعفران در کشور. د درېګونو معاونیتونو اړوندو په مختلفو برخو کې 144 عنوانه علمي څېړنیزې مقالې بشپړې او نشرته سپارل شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسؤلین دغه راز د هېواد له مخترعینو، نوښتګرو او څېړونکو څخه غواړي چې خپل علمي اختراعات، نوښتونه او څېړنیزې لاسته راوړنې له اکاډمۍ سره شریکې کړي. د هغوی په وینا اکاډمي د نوښتګرو د علمي نظریاتو او اختراعاتو ملاتړ ته ژمنه ده او هڅه کوي چې د هغوی د علمي وړتیاو د ودې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. بعضې مخترعین شته، هغوی اکتشافات کړي وي یا اختراعات یا بعضې نوي شیان یې ایجاد کړي و، جوړ کړي وي، ځکه چې دغه ځوانه طبقه ماشاءالله ډېر ذهین دي. نو که داسې څوک په ملت کې چې موږ ته یې لاسرسی نه وي یا موږ په دوی باندې نه یو خبر، نو د تاسې له طریقه موږ پیغام ورکوو چې هغه د فورین تندي راسي. د اکاډمۍ علوم غېږ ورته خلاصه ده انشاءالله العزیز. د دوی اختراعات به قانوني ثبتېږي او د دوی اختراعات به د ملت او د وطن په افتخاراتو کې حسابېږي او انشاءالله چې د موږ په وس باندې پوره وي هغه کومک به موږ ورسره کوو. د علومو اکاډمي د یوې خپلواکې علمي ادارې په توګه د معیاري علمي څېړنیزو میتودونو پر بنسټ د علم ودې، پراختیا او بډاینې لپاره کار کوي. د همدغو علمي څېړنو پر مټ د هېواد اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ، د علم او پوهې کچې لوړول او د اسلامي او دیني ارزښتونو پیاوړتیا د دې ادارې له مهمو موخو څخه شمیرل کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بډای او منظم کتابتون هم لري چې څه باندې 80,000 اسلامي، تاریخي، ادبي، سیاسي، فرهنګي، طبي او اقتصادي کتابونه او علمي جریدې پکې ساتل کېږي. د دغه کتابتون دروازې د څېړونکو، استادانو، محصلینو او د مطالعې ټولو مینوالو پر مخ پرانیستې دي څو وکولی شي له شته علمي سرچینو څخه ګټه واخلي. د علمي څېړنو پراختیا، د نوښتونو ملاتړ او د علمي سرچینو بډاینه هغه څه دي چې د افغانستان د علومو اکاډمي د هېواد د علمي راتلونکي د پیاوړتیا لپاره په دوامداره توګه ترسره کوي.